دا د ګل چاحت د سیډ نه ټول کې پی کې ته ډالۍ کې پی کې والا چې په سړیتوب باندې خبرې کوي چغې به نه وښیي موږ شور نه منو چې په سړیتوب باندې خبرې کوي چغې به نه وښیي موږ شور نه منو او زموږ د زوره د خدای مه خبروه موږ د کمسل سړي زور نه منو باو یو سړی نه منم باو. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو یو مشهور ټیک ټاکر او یو ایجړه ګل چاحت د هغې یو دوه ویډیو هغه وایرل شوي دي. که ستاسو خیال وي د یو څو ورځو نه هغه په سوشل میډیا باندې هغه ډېرې زیاتې چلیږي. پهله راځو د پهلنۍ ویډیو طرف ته کوم چې په دوبۍ کې هغې ریکارډ کړې ده د یو توري سره چې د کوم ملک به د هغې سره نو کم حرکت چې هغې کړی دی هغه تاسو کتی شئ په ویډیو کې. نو دا یو ویډیو ده. د دې نه پس بله ویډیو هم د په دې باندې خبره کوم چې ملګری ناست دی هغه نه به تپوس کوو چې دې ویډیو ته ته په کوم نظر ګورې. بالکل زه به دا ووایم چې دا ویډیو چې کړې دا یو لکه غیر اخلاقي کاري کړی دی ځکه چې دله دا نه و پکار چې یو داسې کس سره ویډیو وکړي. او بل مونږ کتې هم شو چې په ویډیو کوي زه پیري سره لامبم. نو که مونږ وګورو یو طرف ته د خندا تی هم جوړېږي خو بل طرف ته چې کوم دی زمونږ ماشومان نن سبا که ستا خیال وي خلک ماشومانو له موبایل یې ورکړي دي هغه هم ټیک ټاک ډېر استعمالوي. نو په هغې باندې ډېر یو غلط اثر هغه پرېوځي. بالکل زه به دا ووایم چې لکه دوی خلکو له څه میسج ورکول غواړي که نه د دې ویډیو باره کې دوی خلکو له څه میسج ورکول غواړي. دې نه پس راځو یو بلې ویډیو طرف ته چې په کم کې هغه داسې سټایلونه یې کړي دي هغه تاسو په سکرین باندې کتی شئ. پهله راځئ هغه ویډیو وګورئ بیا په هغې باندې هم خبره کوو. مینه‌والو ولګېدمه وای وای ساجده ویډیو هغه تاسو په خپله وکته چې آیا کوم قسمه حرکت یې کړی نو موږ به بیا ووایو چې کوم په فیملي کې داسې خلکو له ویډیو راشي ټیک ټاک استعمالوي یا ماشومانو سره دا وي نو په هغې باندې اثر هغه ډېر زیات غلط وي. بل کوم که موږ وګورو یعنې په پریګننسي پسې چې کوم مذاق ملنډه کړې ده نو هغه هم ستاسو وړاندې ده. د دې په هکله چې کوم زموږ ملګری دی هغه به هم تاسو ته د خپلو اظهار حالاتو کم اظهار چې دی هغه به هم وکړي. بالکل په دې کې چې دی د زنانو چې کوم دی هغه بېعزتي کړې دی ولې چې پریګننسي چې دی یو لکه ایټیکل دغه داسې څه دغه په دې کې نشته چې لکه د په هغه پسې داسې دغه کړې خندا کړې ده دغه کړې ده ځکه چې هر یو انسان چې پیدا کېږي هغه هم په دغه طریقه باندې پیدا کېږي دې نه بغیر په بله طریقه باندې څوک نه پیدا شوی اوسه پورې. کله چې دا ویډیو وایرل شوې او په سوشل میډیا چلیدې د هغې نه پس بیا کم ټیک ټاکران چې کوم دي هغو په دې باندې یو څو ویډیو هم جوړې کړي نو د هغې خلاف ګل چاحت هم یو ویډیو ریکارډ کړی ده هغه هم تاسو ګورئ. ګل چاحت هغو ته وایي چې ما پسې ویډیو مه کوئ او ما په دې مه مجبوروئ چې زه چاته هغه کنځل وکړم. نو هغه ویډیو هم وګورئ. په ټیک ټاک باندې ماته الله پاک یو عزت راکړی دی یو مینهوال الله پاک راکړي دي. نو دا خلک چې کوم دي دا ما جذباتي کوي د دوی اصل مقصد دا دی چې دا کنځلې وکړي سریام وکړي. زه نه کوم دا کار ټیک ده که نه تاسو دا ارمان به زه چرې هم پوره نه کړم. نو دغه ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاویږو. د نن لپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.